په دې تمه به یې لا پسې ورهم کړي چاته مه وایه چې خدای به هر څه سم کړي په دې تمه به یې لا پسې برهم کړي چاته مه وایه چې خدای به هر څه سم کړي عقیده ښه ده خو څه وکړو چې نشته عقیده ښه ده خو څه وکړو چې نشته بل څه شته که نه چې درد د سړی کم کړي او ته به څنګه مهربان شې په ما خدایا ته به څنګه مهربان شې په ما خدایا را په خوله به ماته څوک زما صنم کړي د شاعرانو د رپاڼې قدرمنو لیدونکو اوریدونکو سلامونه نیک هیلې احترامات مینه او محبتونه ومنئ تمه دا روغ جوړ او خوشحاله به وئ قدرمنو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه پروګرام کې موږ د شاعرانو ورونو سره د هغوی د ژوند فن او شاعرۍ په مورد خبرې اترې کوو نو په دغه برخه کې نن زموږ سره رضوان الله اوبرنګ صاحب دی اوبرنګ صاحب زموږ د شاعرانو د رې په پاڼه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی ووایم ستړی مه شئ ډېره مننه پاچا صاحب کور رمضان خوشحاله اوسئ چې ما ته مو وخت راکړ د دې ښکلي چینل سره د مرکې وړ مو وبلل مننه ډېره زیاته مننه اوبرنګ صاحب زموږ خو دغه وړوکی شانتې پروګرام دی نو مسافر او وطنوال ملګري مو په هغه شیشه باندې ویني په لومړیو کې یو غزل درڅخه اورو بیا به مخکې ځم ډېره مننه حتما یو غزل وایم هیله د خوښ هم شي چې بیرته د راتللو امکان ختم شو بیرته د راتللو امکان ختم شو دواړه واره شو داستان ختم شو بیرته د راتللو امکان ختم شو دواړه واره شو داستان ختم شو زه او ته هماغه شو چې هیڅ نه وو زه او ته هماغه شو چې هیڅ نه وو وخت د خندلو ارمان ختم شو ژوند تمام شو جام نیمایي پاتې شو ژوند تمام شو جام نیمایي پاتې شو ځمکه لمده نه شوه باران ختم شو مننه پاچا صاحب سختو کړاوونو نه راوتی ژوند سختو کړاوونو نه راوتی ژوند ستا په یوه خدای په امان ختم شو مننه پاچا صاحب سختو کړاوونو نه راوتی ژوند ستا په یوه خدای په امان ختم شو څوک به د اوبرنګ غزل ته ښه وایي څوک به د اوبرنګ غزل ته ښه وایي ستا د ښو خبرو دوران ختم شو مننه پاچا مننه غزل مو واورېد اوبرنګ صاحب ډېر عالي و نور قضاوت به یې لیدونکو ته پرېږدو اوبرنګ صاحب ژوند هم څنګه تېرېږي ژوند ډېر ښه تېرېږي خوشحاله وي لکه څنګه چې هر انسان غواړي چې ژوند دې هغسې تېر شي هغسې خو د هېچا نه تېرېږي خو ژوند چې هر څنګه وي بیا هم ښکلی دی او راضي وي اوبرنګ صاحب که دا راته ووایه چې شاعري مو کله پیل کړې ده او څومره وخت کېږي چې تاسو د شعر میدان ته راغلي شاعري خو له شعر سره چې ما علاقه وه خو له ډېره پخوا نه وه ما به مختلف شاعران لوستل او ډېره شدیده علاقه مې وه له شعر سره البته د شعر له لوستلو سره او ممکن همدا باعث ګرځېدلی وي چې زه هم شاعري وکړم زه خپله شعر ولیکم دې ته کېدای شي له همدې لارې هڅېدلی وم او تقریبا 7 کاله کېږي چې خپله شعر لیکم 7 کاله ډېر وخت هم کېږي اوبرنګ صاحب تر دې دمه به دې څومره شعرونه لیکلي وي تعداد یې درته معلوم دی او یا نه والله شعرونه خو به مې لیکلي ډېرې خو ما کې یو عادت دا دی چې کله کله چې هغه شعرونه راوړم نو وګورم ځینې شعرونو ته حیران شم چې بیخي لکه ما یعنې داسې شعر هم لیکلی بیا هغه ډیلیټ کوم پاکوم یې کمپیوټرونه یا کتابچه کې هر چېرته چې نو ډېر مې بیرته لرې کړي دي هغسې نو حساب نشم کولی چې څومره به ما لیکلي خو هغه چې راسره شته دي هم یو اندازه به وي خو د شمېر نه پوهېږم چې څومره مننه کوم چاپ شوي اثار هم لرې او یا نه که لیدونکو ته لږ معلومات نه چاپ شوي اثار تر اوسه نه لرم که څه هم د ملګرو او د هغه خلکو هغه ملګرو چې مهرباني کوي او ما شاعري خوښوي ډېر وخت غوښتنه دا چې باید زه کتاب چاپ کړم له ډېره وخت تقریبا له 2-3 کالو را په دې خو نه پوهېږم چې شی به خنډ وي په دې لاره نو زه داسې احساس کوم چې لا وخت شته چې کتاب چاپ شي مننه اوبرنګ صاحب مینوالو د بار غوښتنه کوله چې تاسو اوبرنګ صاحب ته لاړ شئ او شعرونه ترې ریکارډ کړئ نو موږ هم دغه د خپل کوشش هم وکړو او ځانونه مو درته راورسول په ډېر مشکلاتو مو راسره پیدا کړي نو اوبرنګ صاحب
مینوال به دې په تمه وي چې ستاسو د خولې خواږه خواږه غزل واوري نو مهرباني غزلونه به درڅخه اورو. حتما انشاءالله. له تاسو ډېره مننه چې په تکلیف مو ویس راغلی او خوشحاله یم زه خپل هم چې تاسو سره یم. یو غزل بل به ووایم چې که موږ نه بره شي نو څه به کوو، که موږ نه بره شي نو څه به کوو، ژوند که له سره شي نو څه به کوو. که موږ نه بره شي نو څه به کوو، ژوند که له سره شي نو څه به کوو. زهر به ستا د لپې وخورمه خو، زهر به ستا د لپې وخورمه خو، که بې اثره شي نو څه به کوو. مننه. موږ نابلدو ته که ژوند ښایسته، موږ نابلدو ته که ژوند ښایسته او بې خطره شي نو څه به کوو. د نشت ارمان مو هم د نورو په څېر، د نشت ارمان مو هم د نورو په څېر، که بې ثمره شي نو څه به کوو. زمونږ حال کوي بې حاله داسې او در بدره شي نو څه به کوو. زمونږ حال کوي بې حاله داسې او در بدره شي نو څه به کوو. د اوبو رنګه ستا له شپو او ورځو، د اوبو رنګه ستا له شپو او ورځو، که اوس خبره شي نو څه به کوو. ډېره مننه. بل غزل ووایم. نشته کشته یمه نو څه چې یمه، نشته کشته یمه نو څه چې یمه، بد آواره یمه نو څه چې یمه. نشته کشته یمه نو څه چې یمه، بد آواره یمه نو څه چې یمه. خلک له ځانه خبر نه دي صحیح، خلک له ځانه خبر نه دي صحیح، کیسه کیسه یمه نو څه چې یمه. ځان مې تباه که خو رها مې نه که، ځان مې تباه که خو رها مې نه که. زه را سره یمه نو څه چې یمه. پرون خفه ومه نو څه چې ومه، پرون خفه ومه نو څه چې ومه. نن هم خفه یمه نو څه چې یمه. او نن سبا نشته د همرنګو درک، نن سبا نشته د همرنګو درک. ډېر زیات نشه یمه نو څه چې یمه. ته رڼا ورځې خو برباده هم یې، ته رڼا ورځې خو برباده هم یې. زه توره شپه یمه نو څه چې یمه. مننه پاچا صاحب. خو برنګ صاحب په دې وروستیو کې ستا د خوښې غزل اورو، هغه غزل چې ته یې د ځان سره بار بار وایې. والله ما ته خو به سخته شي چې ما ته کوم غزل خپل ګران دی. ممکن ټول راته ګران وي او ممکن ټول راته نه وي ګران. نو زه به لږ دا غزل به تاسو ته ووایم چې هر څه کولی شي منو خو مګر نه یې کوي. هر څه کولی شي، هر څه کولی شي منو خو مګر نه یې کوي. یوه دعا دې هم قبوله نه کړه څه یې کوي. هر څه کولی شي منو خو مګر نه یې کوي. یوه دعا دې هم قبوله نه کړه څه یې کوي. د خودخواهۍ په خدایۍ کې د خبره نشته، د خودخواهۍ په خدایۍ کې د خبره نشته. او چې تمثیل د بندګۍ هم کوي ښه یې کوي. زما له زړه خبرې ومنه چې زړه کې مې، زما له زړه خبرې ومنه چې زړه کې مې، زما چې ذهن ته خبره راشي ته یې کوي. زما له زړه خبرې ومنه چې زړه کې مې، زما چې ذهن ته خبره راشي ته یې کوي. ستا له ستمه قربان څه به یې په زړه نیسمه، ستا له ستمه قربان څه به یې په زړه نیسمه. برباد په دې چې د بل سړي په خوله یې کوي. او ستا شاعري څه ده ساده ساده خبرې دي خو، ستا شاعري څه ده ساده ساده خبرې دي خو. زړه ته کوزیږي د اوبو رنګه له زړه یې کوي. ډېر زبردست. مننه پاچا صاحب. مننه وبرګ صاحب. دا چې خپل قیمتي وخت مو زموږ سره ضایع کړ ډېره زیاته کور ودان پاچا صاحب. سلامت اوسئ. د شاعرانو د پاڼې قدرمنو لیدونکو دا و د رضوان الله وبرنګ صاحب سره یو مرکه تر بلې بیا چې موږ د بل شاعر راپرځو نو تر هغې در څخه زه عصمت پاچا او یاد صاحب اجازه اخلو. د الله په امان.